د ورزشي ټولنیزو سیاسي او نورو جالبو معلوماتو لپاره د افغان اپډیټس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په امریکا کې ولې هر ځل غټ بریدونه ترسره کیږي؟ دوستانو که تاسو غواړئ دا ویډیو تر اخره در سره واورئ او وګورئ نو دا خبره درته ضروري کوم چې دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. په امریکا کې ولې هر ځل غټ بریدونه کیږي؟ هغه پوښتنه ده چې ښایي له ډیرو سره په ذهنونو کې وي، خو موږ یې نن درته حلوو. نیویارک کې د یهودي پر کور د چاقو برید کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په نیویارک کې یو تن بریدګر د یو یهودي راهب پر کور ورننوتی او څو تنه یې په چاقو ټپیان کړي دي. 15 تنه یې مړه شوي او پاتې نور یې روغتون ته لیږدول شوي دي. هغو کې هم د 2 تنو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د شنبې په ماښام د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ایالت کې د یهودي راهب پر کور د چاقو په وسله برید کې یو تن د کنیسي د راهب زوی هم دی. د ارتودوکس یهودانو شورا د عمومي روابطو د اعلان مطابق دغه کور د نیویارک ښار په شمال کې یوې کنیسې ته نږدې د مانزي په سیمه کې موقعیت لري. د یهودانو د شورا په حواله برید هغه وخت شوی کله چې ډېر شمېر خلک د هنوکا په نوم د نانوي مراسمو ترسره کولو لپاره د دغه یهودي راهب په کور کې سره راټول شوي وو. سی پی اس خبري اژانس د یهودانو سازمان په خبرې لیکلي دي چې یو تن د راهب کور ته ننوتلی او د چاقو په وسله پر خلکو برید کړی دی. نوموړي خبري اژانس ویلي دي چې د مانزي سیمې ډیری اوسیدونکي متعصبه ارتودوکس یهودان دي او برید د شپې په 10 بجو ترسره شوی دی. برید کوونکي د چاقو په وسیله تر برید کولو وروسته په تېښته بریالی شوی هم دی. تر اوسه پورې د برید انګېزه نه ده روښانه شوې او پولیس د برید کوونکي په لټه کې هم دي. په دې وروستیو کلونو کې د یهودانو پر محفل او اشخاصو بریدونه ډېر شوي دي، په ځانګړې توګه د نیویارک په څېر سیمو کې چیرې چې ډېر شمېر یهودان ژوند کوي. یوازې څو اونۍ مخکې 2 تنو په جرسي سټي کې 6 تنه ووژل. په امریکا غوندې یو بسیا هیواد کې دا ډول بریدونه څه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال دې ته ورته پیښې پکې ترسره کیږي چې ډېری سیاسیونو لامل پر نورو بېوزلو هیوادونو د امریکایانو ظالمانه بریدونه بولي. امریکایان په عراق، افغانستان او سوریه کې دغه ډول ډېرې پیښې یا په خپل یا هم د نورو په وسیله ترسره کړي دي چې غچ دا د خدایي پر امریکا کې د دوی له عامو وګړو څخه اخیستل کیږي. دوستانو دغه راپور او ویډیو چې تاسو ته مو خپره کړه کومه خوښه شوي وي نو در سره لایک او شیر کړئ او مه هیروئ چې زموږ یوټیوب چینل د نورو تازه خبرونو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.